د طالبانو مقاومت او د پاکستان فشارونو ته نه تسلیمېدو نتیجه ورکړه. پاکستاني صدراعظم طالبانو ته د خبرو وړاندیز کړی. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې د پاکستان اوسنی موقت صدراعظم څه موده مخکې بار بار ویلو چې که طالبان د ټي ټي پي پر ضد اقدام ونه کړي نو دوی به یې د ځپلو لپاره افغانستان باندې نظامي برید وکړي. ښکاري چې طالبانو ورته سر نه دی ټیټ کړی او جګړې ګواښ یې ورکړی. نو ځکه خو پاکستاني صدراعظم اوس آرامه شوی دی. تازه خبر ده چې پاکستاني صدراعظم ملا حسن اخوند ته لیک لیږلی. د طالبانو د رئیس الوزرا په عنوان د پاکستان د سرپرست لومړي وزیر انور الحق کاکړ له لوري یو لیک استول شوی دی چې پکې د پاکستان افغانستان پر دوه اړخیزو اړیکو او دیني، کلتوري او تاریخي مشترکاتو ټینګار شوی دی. نوموړي د طالبانو رئیس الوزرا ملا حسن اخوند ته لیکلي دي: موږ ګاونډیان او ورونه یو. له خپل لوري په ټولو برخو کې په ځانګړې توګه سیاسي، امنیتي، اقتصادي او کلتوري برخو کې د اړیکو پیاوړتیا ته ژمن یم. د سیمه ییزې سوداګرۍ او اتصال وده زموږ د خلکو سوکالۍ لپاره حیاتي ده. موږ باید د دغو ګډو اهدافو ترلاسه کولو لپاره ګډ کار وکړو. دغه لیک رسنی شوی او د ګڼو مراجعو یې صحت هم تایید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي په خپلې وروستۍ مرکه کې ویلي د پاکستان د ګټو ساتلو لپاره هر وخت چې وغواړي په افغانستان کې عملیات کولی شي. بلخوا د همدې کاکړ په امر پاکستان د پولیسو لخوا پر افغانانو سخت ظلمونه شروع کړي دي. شنونکي بیا وایي پاکستانیان په داسې خبرو سره غواړي چې طالبانو ته ځانونه ښه او د دوی خواخوږي ښکاره کړي، خو عملاً بیا پاکستان کې د ورځو کې افغان کډوالو باندې قیامت جوړ کړی دی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.